الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنچه تیرشی هفته کې دا خبره تاسو ته شوې وه چې د هرې جمعې په شپه باندې سلسلهوار درسونه او بیانونه به یې په دې مبارک جومات کې د هغې ابتدا د الله په توفیق سره کوو. د یو داسې موضوع نه چې هغه موضوع ته موږ ټول ډېر ضرورت لرو، هغه موضوع چې هغې ته زنانه هم ضرورت لري، نارینه ورته هم ضرورت لري، هغه موضوع چې غریب او مالداره دواړه ورته ضرورت لري، او هغه موضوع چې هغې ته تور او سپین، عرب او عجم ټول ورته ضرورت لري، او هغه د الله راضي کول، د الله رب العزت راضي کول. دا به اوږده سلسله انشاءالله. زه به هغه لارې، هغه اسباب بیانوم، هغه کارونه، هغه ویناګانې د الله په توفیق سره که هغه چا وکړو نو الله رب العزت ترې راضي کېږي. اوس تاسو د دې امام دا تلاوت واورېدو په دې مانځه کې، نو هغه د سورة اللیل تلاوت وکړو او د دوه قسمه خلکو تذکیره وکړه، الاشقا او الاتقا. اشقا په ټولو کې بدبخته چې هغه جهنمی دی والعیاذ بالله، د الله دشمن، او الاتقا په خلکو کې پرهیزګاره انسان، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. دوی مال لګي د الله په لار کې، او دې دپاره نه لګي چې د چا سره څه بدله ده یا خلک یې صفت وکړي، ولې لګي الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، د دې دپاره چې الله رب العزت ترې راضي شي، ولسوف يرضى، او الله به ترې راضي شي. د دې نه دا پته ولګېده چې د پرهیزګاره انسان او د تقوادار انسان په دنیا کې ټول محنت او کوشش دا دی چې خپل رب راضي کړي. دا د مؤمن لوی هدف دی په دې دنیا کې. او زه تاسو ته یو خبره هغه ذکر کوم او یاد یې ساتئ. الله رب العزت ګورې دې دنیا ته موږ صرف دې دپاره نه یو رالیږلي چې موږ به خوراکونه کوو، موږ به مزدوریانې کوو، موږ به خواهشات پوره کوو، موږ به ودونه کوو، موږ به کورونه جوړو، موږ به تجارتونه کوو. دا صرف دا څه چې ما ذکر کړو دا د دنیا وقتی طور ضرورت دی چې موږ یې کوو. اصل مقصد چې د څه دپاره الله رالیږلي یو هغه الله رب العزت ذکر کړی دی په سورة الذاریات په آخره کې. الله رب العزت وایي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله یمانی دی پیدا کړي انسانان او پیریان مگر د خپلې بندګۍ دپاره. دا دنیا د امتحان ځای دی چې پته پکې ولګي څوک د خپل رب راضي کولی شي او څوک یې نشي راضي کولی. او ځکه الله رب العزت د سورة المؤمنون په آخره کې دا خبر ذکر کړې ده چې آیا ستاسو دا ګمان دی چې ما تاسو داسې پالتو پیدا کړي؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا
وأنكم إلينا لا ترجعون. الله استاسو سګومان د چې ما تاسو پالتو پیدا کړی او ما ته واپس کیږئ نه. دا خبره د الله د شان سره نه ښایي، دا یاد ساتئ. د الله د شان سره دا خبره نه ښایي چې دومره غټه دنیا پیدا کړې ده او دا دومره غټ مخلوقات او نظام روان دی او دا دی بې فایدي، دا دی پالتوي، دا دی صرف دې دپاره چې موږ د خوراکونه وکړو، دا صرف دې دپاره چې زموږ بچي وشي، دا صرف دې دپاره چې موږ ودونه وکړو، خواهشات پوره کړو. نه، دا د الله د شان سره نه ښایي. دا دومره غټ مخلوقات چې الله پیدا کړي دي او دا ناشنا نظام چې الله روان کړی دی، دا ټول د دې دپاره دی چې د الله بندګي دې وکړی شي. په بل ځای کې الله رب العزت دا خبره کړې ده په قرآن کې، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. الله ویلي د انسان دا ګمان دی چې دی به دغه شان پرېښودی شي، بس دی پیدا شو، ځوان شو، بیا بوډا شو، بیا مړ شو، قصه ختمه شوه. نه، قصه نه ختمېږي. موږ راغلي دي دنیا ته د الله د بندګۍ دپاره یو، د الله د راضي کولو دپاره. دا ستاسو هم هدف دی، دا زما هم هدف دی او دا د هر مسلمان هدف دی چې زه خپل رب راضي کړم. موږ به انشاءالله په دې مبارک مجالسو کې دا خبره معلومو چې آخر الله رب العزت په څه باندې راضي کېږي. د الله رضا چې هغه یو مؤمن ترلاسه کوي که د هغې دپاره سړی هر قسمه قرباني ورکړي. او ته سیرت راواله د پیغمبرانو، بیا د صحابه کرامو او بیا د امت د نورو نیکانو او د دې وخته پورې او د قیامته پورې به د هغوی دا حال. مال خلک لګوي خو چې الله راضي شي، بچي قرباني خو چې الله راضي شي، بدن قرباني خو چې الله راضي شي، ځواني قرباني چې الله راضي شي، وخت قرباني چې الله راضي شي، بوډاوالی دې ته پکې نه ګوري، بیمارۍ ته پکې نه ګوري، کمزورتیا ته پکې نه ګوري، خو چې صرف الله رب العزت زمانه راضي شي. دا د نیکانو خلکو طریقه ده، د پوخانه او وی به د قیامته پورې. قرآن کې الله رب العزت په سورة الاحقاف کې د هغه کس تذکیره کړې ده چې هغه د مور پلار سره ډېر ښه کوي. ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، او اوږد آیت دی. په هغه آیت کې بیا دا دي وبلغ 40 سنه، کله چې دا سړی 40 کالو ته ورسي، دا نیک عمله سړی، نو دی یو دعا د الله نه ډېره غواړي. دعا دا ده ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يلا مالا طاقت راك توفيق راك چې زه د هغه نعمتونو شکر ادا کم نعمتونه چې تا مال را کړي دي او زما مور پلار له دې ورکړي. مخکې بیا څه وي دا مادي دپاره تا ته آیت وي وأن أعمل صالحا ترضاه. او یالله ماله طاقت راکړه چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې راضي. دا د نیکانو خلکو دعاګانې دي. یالله ماله طاقت راکړه د داسې کار کولو چې ته پرې راضي شي. دغه شان د سلیمان علیه السلام یو قصه الله رب العزت په سورت النمل کې ذکر کړې ده. کله چې هغه د میږو په یو سوړه باندې تیر شو او هغه یو میږي د نورو ته آواز وکړو وی ورننوځئ د خپلو سوړو ته. سلیمان علیه السلام او د هغه سره لښکرې را روانې دي، داسې نه چې په موږ باندې خپې کېدي او موږ وچقئ. هغه چې دا خبره واورېده فتبسم ضاحکا من قولها، نو هغه دا خبره چې واورېده دې سره مسکی شو او الله پوه کړی په دې خبرو باندې. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. او په هغه ټیم هغه دا وویل وی الله ماله طاقت راکړه او توفیق راکړه چې زه د دې نعمتونو شکر ادا کړم او کوم نعمتونه چې تا زما مور او پلار له ورکړي. وأن أعمل صالحا ترضاه. سلیمان علیه السلام دا دعا غوښته وی الله ماله د نیک عمل توفیق راکړه چې ته پرې راضي کېږي او ته پرې راضي. ټوله منډه د دیندارو خلکو او د الله د بندګانو، هغه بندګان چې الله ته غاړه ایښودې ده، هغه دا ده چې الله زموږ نه راضي شي.
موسی علیه السلام قصه تاسو کې اکثر ته معلومه ده. الله رب العزت موسی علیه السلام ته امر وکړو چې ته د بني اسرائیل د مصر نه وباسه او لاړ شه. بني اسرائیل هغه د مصر نه وویستو او هغه لاړ. بیا هغوی ته الله رب العزت تورات ورکو، کتاب ولا ورکو. نو موسی علیه السلام کوی تور ته راوغوښتو او 40 ورځې هغه هلته و او د الله سره خبرې وکړې. الله رب العزت هغه له کتاب ورکو. ده ته الله یو مقرر وخت یښودی او چې دې وخت له به راځي. موسی علیه السلام د هغې نه مخکې لاړ. یعنی لکه ته یو سړي ته دا ووایې چې ما سره به د خالي د هفتې په ورځ ملاقات کړي او هغه د جمعې په ورځ درشي ملاقات. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وخت وویلی چې ته به دې وخت له راځي او ملاقات به کوو. دې مخکې ورغی لکه اذان لا نه شي او ته جومات کې ناستې، مخکې راغلی د وخت. نو الله ته تپوس وکړو وما أعجلك عن قومك يا موسى. موسی وی ته څه شي مخکې راوستې د وخت نه او داسې په تادۍ ته راغلي. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. یا الله تادي مې په دې وکړه چې ته رانه راضي شي. خیال دی موسی علیه السلام تادي ولې وکړه چې الله رانه راضي شي. د نیکانو خلکو ټوله منډه هغه د دې دپاره. الله رب العزت په سورة الفتح کې د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو یو اوچت شان بیان کړی دی چې دا دومره اوچت خلک دي. د دوی مثال په تورات کې داسې دی، په نورو آسماني کتابونو کې داسې دی. الله رب العزت هغه منځ کې دا وایي تراهم رکعا سجدا. ته به همیشه دوی په رکوع کې، په سجدو کې، په عباداتو کې ییني اصحاب کرام. ولي الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا. دا الله فضل لټي او دا الله رضا لټي. دا صحابه کرام چې کومه دینداری کوي دا د دې لپاره کوي چې الله رانه راضي شي. مقصد زما د خبرې هغه دا دی چې د نیکانو خلکو او د دیندار بندگانو د الله د هغوی دغه کوشش دی او منډه ده چې زموږ د رب موږ نه چېرته راضي شي. اوس یې تاسو نه دا سوال کوم چې الله د چا نه راضي شي نو ده بیللي څه دي او چې الله د چا نه ناراضه شي نو ده ګټلي څه دي. که تا نه دا ټوله دنیا راضي شي که نه او الله د نه ناراضه وي تا د سره ګټه نه ده کړې ځکه چې تا نه مالک د دنیا او د آخرت ناراضه دی. مالک د دنیا او د آخرت د چا په لاس کې چې جنت او جهنم دی، د چا په لاس کې چې بخل او عذاب ورکول دي، د چا په لاس کې چې رزق دی، د چا په لاس کې چې باچایي ده، د چا په لاس کې چې د هر څه هغه تا نه ناراضه. تا آخر راضي کړي څوک دي؟ ته به دایي چې ما راضي کړي مور پلار دي، ما بچي ملګري دنیا نه. هغه یو څو کسان دي او چې الله د نه راضي شي او د ټول مخلوق د نه ناراضه یي که نه هېڅ تاوان نه کوي ځکه چې دا عارضي خبرې دي. لکه د یو سړي نه ملګری ناراضه شو څه وخته پورې ناراضه دي که مور پلار خفه شو، بچي خفه شو، کلیوال خفه شو، ملک والا خفه شو، خفه شو. زیات نه زیات تاوان بستا څه وخته پورې او هم دنیوي تاوان دی. خو چې الله د نه ناراضه وي نو تا دنیا هم بېللې ده او تا آخرت هم بېللی دی. ځکه د نیکانو منډه هغه ټوله دې دپاره ده چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. تاسو دې جومات ته رالې ماسخوتن منزله خو دې دپاره رالې چې الله راضي کړي. بیا درس ته کېناسته خو دې دپاره چې الله راضي کړو. بیا سحر منزله ته راپاسې دومره په مشکله او خوب درځي او شپې لنډې دي او ته اودس کې او راځي په دې توره تیاره کې الله ته ودرېږي خو د الله د راضي کولو دپاره. دغه شان
ته چې روجې نیسي سخته تیرې د الله د راضي کولو لپاره ډېر څه ته ستا زړه کېږي چې ویې کړي او هغه شریعت په تا باندې حرام کړي خو تا چې ځان ټینګ کړی دی بند کړی دی ډېر په ګرانه خو د الله د راضي کولو لپاره زړه ډېر څه غواړي چې ویې کا شیطان راته ډېر څه وایي ویې کا ځواني راته د ډېر څه وایي ویې کا معاشره راته د بعضو خبرو ویې کا خو موږ ځان بند کړی چې نه په دې باندې الله ناراضه کېږي موږ یې نه کوو د ډېر سره ته معاشره شیطان خواهشات ځواني ملګري بېدینه هغه راته وایي چې مې کوه موږ یې کوو موږ وایو نه ځکه چې الله راته ویلي چې کوئ ټول د څه لپاره خو د الله د راضي کولو لپاره مقصد اولنی او اخرنی زموږ په دنیا کې هغه څه دی د الله رب العزت راضي کول الله رب العزت په سورة البقره کې د بعضو مؤمنانو شان ذکر کړی ومن الناس من یشری نفسه بعض خلک هغه دي د قرباني ته ګورو چې ځانونه یې خرڅ کړي دي د الله لپاره ځان خرڅول نفس قربانول د دین اخوا بله ګټه قرباني څه ده یاله ولې اخر وجه څه وه مخکې وایي ابتغاء مرضات الله د الله د راضي کولو دپاره د الله د رضا لټولو دپاره د الله د رضا لټولو دپاره نفسونه قربان کړي دي داسې خلک شتي په سورة البقره کې دغه صورت کې الله رب العزت د مؤمن یو بل صفت ذکر کړی دی او دې ته غوږ کېږدي ومثل الذين ينفقون اموالهم او هغه خلک چې مالونه لګوي د الله په لار کې ګوره مخکې د نفسونو خبره وشوه اوس د مالونو وشوه نفس دا بدن دی دا ساه دی مال ته چې څه ګټې څه چې دي ګټلي دي او څه چې رسره دي دا مال دی بعض خلک مالونه لګوي د الله دپاره وجه ابتغاء مرضات الله د الله رب العزت د رضا لټولو دپاره چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي مالوم لګوي وخم ورکوي بدنوم لګوي او کوشش دقه دی چې الله رب العزت زمانه راضي شي ما وبخي زه هغه ته نږدې شم دقې دپاره ټوله منډه روانه ده کومو خلکو چې کوشش کړی دی د الله د راضي کولو